د ډیرو کسانو دا عادت جوړ شوی دی چې هغوی په مانځه کې د ګوتو نه ټقي وباسي، یا په مسجد کې ناست دی د مونځ په انتظار کې او د ګوتو نه ټقي وباسي، یا چې د مونځ نه فارغ شو نو په دغه ټیم کې دی لګیا دی د ګوتو نه ټقي وباسي. دا د ځان سره یاد ساتئ، د ابن ماجه په روایت کې راځي چې حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلی ده چې څوک په مانځه کې د ګوتو نه ټقي وباسي یا په مسجد کې ناست دی او دا د ګوتو نه ټقي وباسي. او تر دې پورې په بل حدیث کې راغلی دی چې د مانځه طرف ته یو سړی روان دی نو دی د ګوتو نه ټقي نه وباسي، حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلی ده او سړی پې ګناهګار ګرځي. او که په مسجد کې داسې وکړه د مونځ حالت کې نه دی خو په مسجد کې نه دا مکروه تحریمي دي چې سړی پې سخت ګناهګاریږي. او دغه شان د بل حدیث مطابق چې د مانځه طرف ته روان د ګوتو نه ټقي مه وباسه. هسې عام حالاتو کې یو سړی نه په مونځ دی نه په مسجد کې دی نه مونځ طرف ته روان دی او ګوتې په دې طریقه دمه کوي چې دی ترې نه ټقي وباسي نو هغه خیر دی، هغه عام حالاتو کې جایز دی، خو دا عادت نه دی جوړول پکار. ځکه چې عادت جوړ شي نو بیا به په مانځه کې هم داسې کوي او په جومات کې به هم کوي چې مونځ له روان نو بیا به هم داسې کوي. لهذا دې عادت نه دا ملګري واوړي او نور مسلمانانو ته دا پیغام ورسوي چې هغوی هم د دې عادت نه واوړي. وصلی الله علی النبي.